محترم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت عادت تر ورسېد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ په عمر کې داخل و نو د خیر کار بچ کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حاضرېدل چې دا هغه نه یو مشهور معاهده و چې هغه د مظلومانو د بچاو لپاره و چې مظلوم بچاو شي د ظلم نه د کمزور او حفاظت وشي حلف الفضول او دا ډیره زیاته فائدہ نه کوي تر ډیره وخت د دې آثار په عرب معاشره کې هغه مندل شول لکه څنګه د حسین رضی الله عنه ورستو دور ده د مدینه یو امیر د هغه د مال ونیول نو حسین رضی الله عنه په دې الفاظ هغه ته خبر ورکړ چې ما ته خپل مال راکا کني په بل صورت کې لا ادعون بحلف الفضول بیا به موږ आवाज وکړو مدد وغواړو د حلف الفضول والنا داغه لپاره بیا خلک تیار شو د مال بدن په زور راغلي دا یو ډیره زیاته فائدہ ناکه او د خیر والا معاهده و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې شامل او په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات فخر کول چې دا ماته د سرو خانو نه بهتر ده چې زه د دې معاهده یو حصہ جوړ شو او دا حلف الفضول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبوت نه و د حج موسم دا یو حسام قبیله یو سړی ده اگر روانو حج ته راتلل او په دې قافلې د حج کې د سر لورم سره وا د ټولو خزو نه زیاته خستا و نو یو قریشی کافر و داغه نوم نوبیه بن حجاج دا هغه سړی ده چې د کفر په حالت کې په بدر کې د مړ شوی دا نو دا ظالم شان د انسان و دا قافله چې ولې دا په دې کې دا خسته خزر نو هغه ته نو تخته وره نو دا سړی دا مسافر و د حسام قبیله نه لری نه راغله و نو دې چې کعبه مکه ته راغله خلکو ته و شر ما سره خدا سره ظلم وشو نو چاوي ته دا مشوره ورکا چې د دې د خلاصولو طریقه دا ده چې حلف الفضول والنه مدد وغواړه ناغه د کعبه د خواته راغله په आवाज وکړل یا آل حلف الفضول اے د حلف الفضول والا خلقو د ما مدد کو ما سره ظلم وشو نو خلق وترا د معاهده کې چې شامل خلقو سره د تور ځان را ورسول او د تراغلو چې تاسو سره ظلم شوی هغه شرق له داسې سړی ده تاسو قریشی ده نو بایه بن حجاج هغه د مان لور و تختوله نو دا خلق پس فورن راغلو ځکه دا یو ډیر دی خیر والا معاهده و خلق پس راغلو د کور ته او نو بایه بن حجاج ته وای چې هغه زنانه دي چې تختول هغه راو باسه هغه ته ګټه مطالبه وکړل خو هغه سره هغه نه مړ شب زر راو باسه کله تور را سره دي فورن هغه راو کړه نو دا د خیر معاهده د جاهلیت دور کې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل او ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې لپاره راغلی دا چې ښه اخلاق دغه کامل والے وکي دغه پورا والے وکي او نبی صلی الله علیه وسلم دغه ژوندۍ تیروله چې د څلیروشت کال شول نو دا خپل تر ابو طالب چې دې اوس نبی صلی الله علیه وسلم پرورشم کوله دغه په کور کې نبی صلی الله علیه وسلم لوی شو ابو طالب د مطالبه شوراره اوس د مونږ معاملات د مونږ معاش او ژوندۍ سخت ده د غربت د په باندې نو ته اوس لوی شوې ته شام ته تجارت ته لاړ شه هغه دا مشوره ورکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره د اول نم اوسګار نه وناسه تر دې دوره پورې درویش کاله پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم غړي بيزيت سره مکه والا ته لکه مخکې ذکر ودا یو څو قراتونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولې نبی صلی الله علیه وسلم داسې اوسګار نه و او اسه نه وناسه پردې روټي داسې نه کوله چې بس صرف هغه ته لازم نو نبی صلی الله علیه وسلم دا مشوره نه ومنله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیسې چې ابو طالب سره پیسې نه دا الله رب العالمین خیر ته لارې جوړوي دا د الله رب العالمین فضل وي چې انسان ته د خیر لارې را کولاو کی اسباب داسې پیدا کی چې هغه انسان خیر ته په ونه ورسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا تم سره پیسې نشته هغه چې دا په مکه کې یو زنانه ده هغه ډیره زیاته مالدار ده کونډه زنانه ده خدیجه بنت خویلد خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولینی بیبی و اولینی نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم د سره شوی دته الله رب العالمین اسباب جوړول نو ته وی چې په دې مکه کې یو زنانه ده هغه داسې ده چې ګوري داخله
امانتدار سړی ګوري نو د خپل مال ورکوي په مزاربت باندې. مزاربت دا یو شرعي قاعده واچو یا یو حکم ده. یو انسان ته الله مال ورکړی د مالدار ده، او یو سړی ته الله صحت او بدن ورکړی، نو دا مالدار سړی دی سړی ته مال ورکړي چې را دې باندې تجارت وکړه، مزاربت ته په دې باندې تجارت کوا ګټه هغه به یا به نیمه ماته راکوي یا درېیمه حصه به راکوي، معین روپۍ به نه کوي چې رب ماته به 100,000 راکوي که ته په باندې هر څومره ګټې. دا حرامه ده. بیا نا معینه ګټه به نه وي، دویمه حصه، درېیمه حصه، نیمه، پنځمه، دا بیا جایز ده د مزاربت شکل. نو هغه وایي چې دا زنانه چې دا د امانتدار سړي د هغې په تلاش کې د هغه لګي داسې خلک د هغې مال به یوسې شام ته. نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه دا خبرې د تره خدیجه رضی الله تعالی ورسېدې چې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق په مکې کې معلوم اخلاق وو. د اول نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کردار، د هغه اخلاق، د هغه رښتینوالی دا منل شوی و په مکې. نو خدیجه رضی الله دې خبرونه پوه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو کې د امام مال ته تجارت باندې یوسه. ابو طالب ته راغلو چې موږ ته به څومره باندې وي؟ نو هغه چې 4 روخان به درکوم. دا بیا د مزاربت شکل نه و، دې ته بیا ایجار یا اجاره ویلی شي. یو سړی اجیر مزدور جوړول په مزدورۍ باندې دا بیا جایز ده چې د امام مال کې ته تجارت راته کوه او ما نه دومره تنخواه واخله، دا بیا بېله خبره ده، دې ته بیا ایجار ویلی. نو خدیجه رضی الله عنها چې زه به تا ته 2 اوښان درکوم. نو نبی او تر ابو طالب ته چې نه موږ په 2 اوښانو نه راضي کېږو، 2 اوښان نه محمد صلی الله علیه وسلم ته 4 اوښان به موږ ته راکوي، تا مال تجارت به رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسي. په دې سره فیصله وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به 4 اوښان ورکوي. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم بیا په تجارت کې کمال وښودل خپل، او داسې وښوده چې ټول خلکو ومنه. نبی صلی الله علیه وسلم خلکو به داسې تجارت کوو چې د مکې نه به یې دا سرمنې وغیره واخیستې او په شام کې به یې خرڅ کړي. بیا به راغلو، بیا به یې د نه سامان واخیستو شام ته به یوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجارت دا طرز خلکو ته وښودل. نبی صلی الله علیه وسلم ګوره صرف دا نه ده، نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د دنیا د زندګۍ تېرولو طریقې هم ښودلې دي. دین داسې نه شي دنیا نه سړی بالکل کټ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وښوده، دې نه سامانونه واخیستلو، هغه په شام کې خرج کړلو، بیا هغه ځای کې سامان واخیستی په مکې کې بیا خرج کړ. 2 طرفه تجارت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو. نبی صلی الله علیه وسلم دا چې وکړل، او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق هغه ډېر ښه. خدیجه رضی الله عنها سره خپل غلام میسره، دا د خدیجې رضی الله غلام د سره ولې ته سره لاړ شه. نو دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میسره ته یو څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا حالتونه هغه راښکاره شو، او دام الله اسباب جوړول د خدیجه رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح دپاره. اولنی ناشنا حال میسره دا ولید چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دی به روانو نو بره باندې سوره هغه په باندې کړې شوی وه. میسره به دا لیدل ناشنا حالت و چې ګوره ټوله ګیر چاپېر هغې باندې نور لګي او په دوی باندې سوره روانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه. دا ناشنا حالت میسره ولید او ډېر زیات متاثره شوی. دویم ناشناوالی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین او ښه اخلاق وو. د عربو کې به غلامان او وینځ دا خرڅېدلې، دا به خاص مقام به یې نه و، چا به دوی څه پروا نه لرله، څه مقام مرتبه به یې نه ورکوله، عزت به چا نه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غلام ده میسره، او د دوی دومره قدر کوله که سړی د خپل پلار قدر کوي. داسې قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم د میسره کوو لکه یو سړی د خپل مشر ورور قدر کوي. میسره حیران ده چې موږ ته خو څوک اړو پروا په موږ باندې نه کوي، د غلامانو څوک څه پروا لري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اخلاق والا ده چې د ما داسې قدر کوي لکه سړی د خپل پلار یا د مشر ورور کوي. نو دې نه میسره ډېر زیات متاثره شو، او دا ټول حال به بیا خدیجه رضی الله تعالی بیانول. دریم دا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دی لاړو روانو په دې لاره، هغه د بحیرا راهب د عبادت خانې سره چې دلو دا کې دوی دمه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونې ته لاړ، د ونې په خوا کې هغه ونې ته تکیا شو، آرام یې کوله. دغه وخت کې بحیرا راهب هغه مړ شوی و. بل راهب چې وکته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید د ونې لاس ده، نو د سره راښکاره کړه د میسره غلام نه یې تپوس وکړه دا سړی څوک دی؟
هغه ته چې دا خو د اهل حرم نه دا قریشی ده او د مونږ مال امام مالک مال نه مونږ تجارت وړو شام ته روان ناغه هغه راهب ته وي چې مونږ د مخکینو کتابونو نه دا معلومه ده چې د دې ونه لاندې څوک آرام کوي یا بد الله نبی وي دم گواہی وکړه چې دا سړی دا د الله نبی ده ځکه دلا لاندې چې آرام چا کټ نه کړای سوا د نبی نه او دا سړی ما ولید لاړ دغه ونه خواته کېنه دا حالت هم مې سره ولیدل او دا حالات چې ټول لیدل کتلې واپس چې کله دوی راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم مال تجارت او ځکه ما خست مکه ده پاره نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیره زیاته ګټه پدې کې شوه وجه پدې کې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ایمانداری او رښتینوالی او ښه اخلاقو دا ښه اخلاق چې دي دا د تجارت د کامیابی بنیادی چابی ده نرم اخلاق ښه اخلاق نرم زبان دا بهترینه چابی ده د کامیابی نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې اخلاق باندې تجارت وکړل نو چې کله دوی واپس راتله د دوران کې خدیجه رضی الله د خپل کړکینه سر راخاره کړ برانه نو ګوري پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سور را روانه ده نو دین دا منظر ولیدل نورم زیاته متاثر شو او په دې خپل لکه وي کني تر اوسه پورې د مکی غټو غټو سردارانو د مکی غټو غټو خلکو هغه خطبه او پیغام نه نکاح را لګل خدیجه الله چا سره نکاح نه کول او نبی صلی الله علیه او خدیجه الله عنها صداسه معمولی مقام مرتبه والا خصم نه و الله رب العالمین د دې نکاح پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په نعمتونو کې شمار کړی دا الله فرمایي ووجدک عائلا فاغنا اے نبی صلی الله علیه وسلم تم ډیر غریب مندلوي ډیر د غربت دور فاغنا الله په خدیجه لمن مالدار او نبی صلی الله علیه وسلم دا به بیچ دا ان شاء الله آینده دې نکاح هغه آینده ذکر کوو خو دومره شان والوا چې چا دا پیغام را وړو نفیسه بنت منیا دا د دې ملګری و د خدیجه الله هغه را ولېګر نبی صلی الله علیه وسلم ته چې تلاړه شه ما خبره د نبی صلی الله علیه وسلم سره د نکاح جوړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ډیر غریب یم هغه ته ولې خبره دا وکړه یا محمد هل لك ان تتزوج اے محمد صلی الله علیه وسلم تدا رغبت لري چې نکاح وکې هل لك فی الجمال والمال والنسب اے نبی صلی الله علیه وسلم د داسې سره سره رغبت لري چې الله جمال او خایسم ورکړی دا الله نسبم ورکړی دا الله مالم ورکړی دا نو دې دنه د نبی صلی الله علیه وسلم د خدیجه الله د نکاح دغه اغلار الله جوړ کړه ان شاء الله دغه حال به آینده بیانو بتوفیق الله تعالی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم